د بریتانیا په بانکنوټونو کې له کلونو راهیسې د تاریخي شخصیتونو انځورونه چاپیږي، خو اوس ښایي دا دود بدل شي. د انګلستان بانک د نویو بانکنوټونو لپاره د خلکو نظرونه راټولوي او د وړاندیزونو په منځ کې د حیواناتو او طبیعت انځورونه هم شامل دي. لیوان، شارکان او پفین مرغان د هغو ژوو له ډلې دي چې د راتلونکو بانکنوټونو لپاره یاد شوي دي. چارواکي وایي موخه دا ده چې بانکنوټونه د بریتانیا د هویت او طبیعي میراث ښه استازیتوب وکړي. که دا وړاندیز عملی شي نو ښایي د بریتانیا په بانکنوټونو د تاریخي څیرو ترڅنګ د طبیعت او وحشي ژوو انځورونه هم ځای ومومي.